بل زمونږ علما په دې تیر هفته کې ما محکم تاسو ته ویلي چې زمونږ د کراچۍ یو مفتی صاحب دی، هغه هم پښتون دی، مفتی مبین الرحمن صاحب، او دا تورو په اسلام آباد کې مفتی اسماعیل تورو صاحب حفظه الله، د دې په خپل منځ کې څه په دې میډیا باندې دغه شروع شو. یاد ساتئ د خپل علما کرامو چې کوم زمونږ اهل سنت والجماعت دي یا زمونږ مکتب فکر والا علما دي، د دې چې په خپل منځ کې دا مسلې شروع شي نو د دې اثرات ډېر زیات غلط اثر خوريږي په دې خلکو باندې. نو هغه مفتی اسماعیل تورو صاحب حفظه الله بچردا د دې اوبو د پاکه په باره کې څه خبره اتره کړي، دا غي اوصاف بیان کړی دي. هغه اوصاف چې بیان کړی دي نو په هغه باندې بیا مفتی مبین الرحمن صاحب چې کوم دی هغه په دغه کړی چې دی کې دا مفتی اسماعیل تورو صاحب نه دا غلطی شوی دا، هغه په بیا حالت نه هغه کړی. نو بهر حال هغه کې مونږ هم کسانو ته وی چې دا پکار دا سوشل میډیا ته نو وروړل پکار دا هغه له پکارو چې د سره په پرسنل کې رابطه کړو او دا مسله حل کړو، نو بیا غي وی چې مونږ سره رابطه باقاعده کړو، نو بیا هغه پس دا طرف نه ویډیو جوړولا او دغه پس دې طرف نه پوسټونه کول. اوس پرونه ما ته چارو لګا یو بل مفتی صاحب دې چې هغه چونکه د ربیع الاول په باره کې غالبا مفتی مبین الرحمن صاحب پوسټ کړی دی، نو هغه په لاندې چې تاسو کمنټ او دا کړی نو هغه نو هغه مسله اوس روانه شو په میډیا باندې. زمونږ علماء له دې اجتناب پکار دی چې مونږ دې نه ځان اوساتو، دا زمونږ په خلکو باندې ډېر زیات غلط اثر پریو دی.